بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ذاکره پارکزی ما د لومړي ټولګي د ریاضي مضمون ښوونکي. ګرانو زده کوونکو، موږ ورسېدو د اعدادو شمیرلو پای پورې. ښه، اعداد نه خلاصېږي. څومره چې موږ اعداد وشمیرو هغه یعنی خلاصېدل نه لري. خو کوم اعداد چې تاسو ګرانو زده کوونکي په لومړی ټولګي کې زده کوئ چې د 1 نه تر 9 پورې وو، هغه اعداد موږ خلاص کړل. نن راځو یو نوي لوست سره چې هغه تاسو فکر وکئ چې نن به موږ کوم یو لوست چې کوو لولو. دا پریږدم تاسو ته یو دقیقه تاسو فکر وکړئ چې نن به موږ کوم عدد زده کوو. آفرین. ښه، موږ د 1 نه تر 9 پورې د اعدادو شمیرل، اعدادو لوستل او د اعدادو لیکل زده کړل. نن راځو یو نوي عدد ته. دلته تاسو فکر وکئ چې نن کوم یو عدد دی. تاسو وګورئ، دې نه تاسو څه اخیستی شئ؟ دې کې کوم یو عدد تاسو زده کوئ؟ آفرین. دا چې دی د 0 عدد. ښه، اوس موږ نن د 0 عدد اهمیت، د 0 عدد لیکنه او دا ټول سره زده کوو. ګورو چې 0 موږ څه ته ویلی شو او 0 څه رقم یو عدد دی، څه معنا ورکوي. که ښي طرف ته کېښودل شي څه معنا ورکوي، که چپ طرف ته کېښودل شي څه معنا ورکوي. نن زده کوو د 0 عدد. دلته چې تاسو ګورئ دا ټکي دا څه کوي؟ موږ ته د 0 عدد ښودنه کوي. ځکه چې 0 عدد یو وړوکی چې دی ټکی دی، د دې په خاطر موږ څه لوی لوی انځورونه په مختلفو شکلونو تاسو ته جوړ کړي دي چې تر څو د 0 عدد پیژندنه او توپیر وکړئ. دا چې دی د 0 عدد چې موږ یې عموما د یو ټکي په شکل باندې چې کوو دا لیکو او یا ښودل کېږي. خو دلته ځکه چې تاسو ګرانو زده کوونکي په دې باندې ښه پوه شئ، نو موږ 0 عدد په دې لوی شکل سره لوی جوړ کړی تر څو تاسو هم پې ښه پوه شئ. دا هم چې دی د 0 عدد شکل. راځئ چې موږ وګورو. ښه، د یو عدد خو تاسو زده کړه. کله چې موږ یو شی لرو هغه چې دی دې ته موږ ویلی شو چې یو عدد. 0 څه ته وایي؟ راځئ چې موږ نن د 0 په مفهوم باندې پوه شو چې 0 موږ څه ته ویلی شو. ښه، ګرانو زده کوونکو، دلته تاسو په دې ونه کې څه شی ګورئ؟ د دې ونې یوه څانګه ده. په دې کې تاسو څو مرغۍ لیدلی شئ؟ 1 2 3. ښه، دلته 3 دانې دي. راځئ دلته وګورو په دې انځور کې چې دې نه یوه دانه والوته. 1 2 یعنې 2 دلته پاتې شو. دا یوه ورنه څه شوه؟ والوته. څو دانې دلته پاتې شوې؟ 2 دانې. ښه، یوه مرغۍ 2 مرغۍ. دلته چې دي 2 مرغۍ پاتې شوې. په دې 2 کې هم کله چې دا یوه بله ورنه والوځي، یعنې یوه مرغۍ بله هم دې څانګې نه څه شوه؟ والوته. دلته اوس څو مرغۍ پاتې شوې؟ یوه دانه. ښه ګرانو، که اوس د دې څانګې نه دا یوه مرغۍ هم والوځي، تاسو وګورئ دا یوه مرغۍ 3 دانې ناستې وي، یوه والوته، بیا 2 پاتې شوې، بیا هم بله والوته، یوه پاتې شوه، اوس دا یوه هم والوته. دلته وګورئ د ونې څانګه. آفرین. د ونې څانګه کې څه دي؟ هیڅ هم نشته. دې ته موږ څه ویلی شو؟ یعنې هیڅ ته 0 ویلی شو چې دلته هیڅ مرغۍ نشته. چې دا 0 موږ چې سره ښودلی شو؟ په دې شکل.
صفر یعنی چې هیڅ هم نشته. صفر عدد د هیڅ معنا ورکوي چې یعنی موږ هیڅ هم نه لرو. اوس راځو ګرانو دې بل انځور ته. دلته تاسو وګورئ ګرانو په دې انځور کې تاسو څه ګورئ؟ آفرین، دلته تاسو مچیګانې ګورئ. سمه ده؟ دلته مچیګانې دي. اوس راځئ په دې دا وشمېرئ تاسو لکه 1 2 3 4 5 6 مچۍ دي. که تاسو په دې انځور کې وګورئ دلته تاسو څو دانې مچۍ ګورئ؟ آفرین، هیڅ مچۍ نشته. دلته تاسو هیڅ هم چې لیدلی نشئ. ځکه دې ته چې صفر مچۍ. څو دانې مچۍ دي؟ هیڅ مچۍ نشته. چې بیا هم چې دی صفر چې په څه رقم ښودل کیږي؟ په دې ډول د چې دی صفر. آفرین، یعنی چې هیڅ هم نشته چې دا هم د صفر شکل دی چې تاسو یې د ټکي په شکل باندې څه کولی شئ؟ ښودلی شئ. ښه، اوس ګرانو راځو خپل دې انځور ته چې په دې کې ګورو چې صفر بیا هم څه معنا ورکوي. تاسو دې دوه طرفو ته تاسو بوټي ګورئ، لکه ښي طرف ته او چپ طرف ته ګلان ګورئ. په دې ګلانو باندې تاسو وګورئ چې څو شاوپرکې ګورئ. دلته چې دي شاوپرکې دي، خو په دې طرف کې شاوپرکې شته؟ نه، نشته. څو دانې شاوپرکې دي؟ هیڅ شاوپرکې نشته. نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ دا چې شی دی صفر. موږ ته د صفر ښودنه کوي، یعنی چې هیڅ شاوپرک دلته نشته. چې بیا هم دا صفر موږ څنګه ښودلی شو؟ په دې شکل باندې. نو ګرانو د صفر عدد په دې ډول باندې دلته څه کیږي؟ ښودل کیږي. ښه، اوس راځو ګرانو خپل بل انځور ته. بل انځور ته راځو. دلته تاسو څه ګورئ؟ بیا هم مرغیګانې ګورئ. څو مرغۍ دي؟ 1 2 3 4 5 6 7. دلته موږ په دې انځور کې ګورو چې مرغیګانې د الوتو په حال کې دي، یعنی اسمان کې یا هوا کې الوزي. راځئ چې خپل بل انځور ته وګورو. دلته تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو چې په دې انځور کې د دې مرغیګانو ځایونه چې دي خالي دي. دلته وګورئ تاسو په دې کې چې وي هر یو ځای کې یو مرغۍ وه، خو دا ټولې والوتې. دلته اوس موږ څو دانې مرغۍ لرو؟ هیڅ مرغۍ. دلته مرغۍ نشته. موږ بیا هم څه شی ښودلی شو؟ دې انځور کې موږ ویلی شو چې هیڅ مرغۍ نشته، یعنی صفر مرغۍ. مرغۍ خلاصې دي، ټول الوتې دي. بیا هم صفر. څه رقم موږ ښودلی شو؟ په دې شکل چې دلته موږ تاسو ته غټ شکل ښودلی چې تاسو ته لږ ښه ښکاره شي، خو عموما د صفر عدد په دې شکل د یو ټکي په شکل باندې څه کیږي؟ لیکل کیږي. ښه ګرانو، که دلته تاسو راځئ چې خپل بل انځور ته لاړ شو او دلته وګورو چې بیا هم د صفر عدد پیژندنه موږ څه رقم کولی شو. که دلته تاسو وګورئ دا واړه ټکي دا څه کوي؟ د واورې ښودنه کوي، یعنی چې دي په ځمکه واوره وریږي. چې د واورې دانې دلته تاسو لږ په لوی شکل هم لیدلی شي چې دغه شان یو شکل لري. واوره په ځمکه وریږي. ښه، بس له واورې نه یعنې کله چې تاسو لمر وګورئ چې څومره واوره په ځمکه وریږي، ځمکه ټوله څه کېږي؟ سپینېږي. ښه، دلته اوس تاسو ګورئ چې څه دی؟ لمر دی. کله چې لمر راوخیږي پس له هغې نه تاسو په ځمکه باندې دلته وګورئ، کله چې لمر راوخیږي واورې ټولې څه شي؟ ویلې شي. یعنې د واورې څاڅکي نور موږ څه کوو؟ په ځمکه باندې نه ګورو، ټوله واوره څه شي؟ ویلې کېږي. دلته تاسو ګورئ، دلته یعنې یوه څاڅکه څه شوې ده؟ ویلې شوې ده. ښه،
اوس تاسو دلته ګورئ چې دی واوره شته؟ نه، دلته واوره نشته چې دا منګه چې ویلی شو؟ آفرین، د واورې څاڅکي شته؟ نه نشته. په ځمکه واوره ده؟ نه. څومره واوره ده؟ هیڅ واوره. چې دغه هیڅ منګه د صفر یا د دې شکل باندې څه کولی شو؟ ښودلی شو چې صفر څه رقم یو شکل لري. ښه ګرانو، اوس راځئ خپل دې پاڼې ته ځو، دې انځور ته ځو. دلته ګورو چې په هر یو چوکاټ کې یو دانه ونه ده. په دې ونو کې چې دي مڼې دي. هر یو کې شمیرو او په دې چوکاټونو کې چې کوو د هغې تعداد لیکو. ګورو چې هر یو ونه کې څومره مڼې منګه لرو. ښه، په لومړۍ ونه کې راځئ چې دا وشمیرو. دلته تاسو څو دانې مڼې ګورئ؟ هیڅ مڼه نشته. چوکاټ کې باید څه ولیکو؟ صفر. راځو دویم چوکاټ ته. دلته څو دانې مڼې ګورئ؟ 1 2 3 4. څو دانې مڼې دي؟ 4 دانې مڼې. ته باید څه ولیکو؟ د 4 عدد. ښه، دلته ګورئ چې څو دانې مڼې په دې ونه کې دي؟ 1 دانه. دلته باید څه ولیکو؟ 1. ښه، په دې انځور کې بیا هم تاسو ونه لرئ. په دې ونه کې څو دانې مڼې دي؟ بیا هم ګورئ چې هیڅ معنا نشته. هیڅ څه معنا؟ یعنی چې صفر. دلته هم لیکو صفر. ښه، بیا هم راځو درېیمې ونې ته، څلورمې ونې ته چې دلته بیا څه دي؟ هیڅ هم نشته په دې ونه کې. په دې ونه کې هیڅ نشته. دلته باید څه ولیکو؟ صفر. ښه، راځو خپلې دې ونې ته چې د دې شمېر معلوموو. 1 2 3. څو دانې دي؟ 3 دانې. دلته څه باید ولیکو؟ 3. ښه، راځو دې 2 لاندنۍ او وروستیو ونې ته چې څو دانې دي؟ 1 2 3 4 5 6 7. څو دانې مڼې دي په ونه کې؟ 7 دانې مڼې. دلته 7 دانې دي. په کوم یو کې چې مڼې دي د هغې شمېر لیکو، او کوم یو ونه چې تشه ده هلته باید څه ولیکو؟ چې هیڅ نشته، یعنی صفر. راځو خپلې اخرنۍ ونې ته چې دلته څو دانې دي؟ 1 2 3 4 5. ښه، دلته څه باید ولیکو؟ 5. ښه ګرانو زده کوونکو، دا هم وه زموږ نننۍ زده کړه. انشاءالله چې تاسو د صفر عدد پیژندلی وي او د صفر توپیر له نورو عددونو سره هم کړی وي چې صفر څه ته وایي، صفر عدد څه معنا ورکوي، صفر څه رقم لیکل کیږي، څه رقم شکل لري. انشاءالله چې د نننۍ زده کړې نه تاسو څه اخیستي او د صفر عدد باندې ښه پوه شوي یاستئ. تر راتلونکي زده کړې پورې چې بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږم، په لوی الله هم سپارم. خوشحاله اوسئ.